کورونو کې ډوب پاکستان پر اتلانو جام کې په کړي لګښت له کوره باقي حضور له افغانانو باسي. چمپئن ټرافي یا د اتلانو جام د خپلو اتلانو یا د خپل ملي لوبډلې د ملاتړ لپاره میدان ته ولاړ شي، مګر د ویزو او ټکټونو د اخیستلو په برخه کې ورته خورا لوی خنډونه موجود دي. او نن خپرونه مو د اتلانو جام ته ده، پیغامونه راکړو چې هغوی پاکستان ته د سیالیو لپاره تلي. جام چې په 2025 کې پاکستان کوربتوب کوي او اوسمهال دغه سیالۍ روانې دي. افغانستان هم د دې سیالیو برخه دی د لومړي ځل لپاره. په یادو سیالیو کې اتل لویې لوبډلې ګډون کوي، مګر پاکستان ته یوازې اووه لوبډلې راغلي. د اتلانو جام خو د افغانانو اندېښنې او غبرګونونه افغان مینوالو تمه درلودله چې په نږدې جغرافیه کې ورسره دغه سیالۍ ترسره کیږي تر څو د خپلو اتلانو یا د خپل ملي لوبډلې د ملاتړ لپاره میدان ته ولاړ شي، مګر د ویزو او ټکټونو د اخیستلو په برخه کې ورته خورا لوی خنډونه موجود دي. سلام، ستړي مه شئ، یو ځل بیا اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې او نن خپرونه مو د اتلانو جام ته ځانګړې کړې. درنو لیدونکو، په نن خپرونه کې به د هغه خلکو غږونه او پیغامونه راخلو چې هغوی پاکستان ته د سیالیو لپاره تلي تر څو خپل اتلان د نږدې څخه تعقیب کړي او ملاتړ یې وکړي، مګر ټکټونه نه ورکول کېږي. او د هغه خلکو غږونه به هم راخلو چې په افغانستان کې د ویزو لپاره خورا لویې هڅې کړي، مګر ویزې نه دي ترلاسه کړي. د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. په زړه پورې او خوندوره خپرونه ده او زموږ د افغانانو د غږ پورته کولو خپرونه ده. تر پایه راسره مل پاتې شئ. په کورونو کې ډوب پاکستان پر اتلانو جام کې په کړي لګښت له کوره باقي حضور له افغانانو باسي. پاکستانی کرکټ بورډ چې له کلونو هڅو وروسته یې ICC او په دې ټرافۍ کې لوبېدونکې لوبډلې دې ته لیواله کړې چې د پاکستان کوربتوب ومني. بالاخره وتوانېدل چې د 2025 چمپئن ټرافۍ سیالۍ په خپل هیواد کې تنظیم کړي، خو پرته له هندوستان او لوبډلو د پاکستان کوربتوب ته زړه ښه کړه. هندوستان چې د کرکټ په نړۍ کې یو بېساره نوم بلل کېږي، د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته د تګ پرېکړه ونه کړه او خپلې ټولې لوبې د پاکستان پر ځای په دوبۍ کې تنظیم کړې. پاکستانی لوبډله چې د خپل کوربتوب سیالیو کوربه وه، ان مجبوره شوه چې له هندوستان سره د لوبو لپاره دوبۍ ته ولاړه شي. دا یوه شرموونکې صحنه وه چې د پاکستان کورني مینوال یې سخت خواشیني کړل، ځکه چې کوربه لوبډله د خپلې سرسخته سیالۍ پر وړاندې په خپل کور کې نه بلکې په بله خاوره لوبیږي. پاکستان د چمپئن ټرافۍ پر سیالیو میلیونونه ډالر لګولي. پاکستانی کرکټ بورډ د چمپئن ټرافۍ سیالیو لپاره د لوبغالو جوړولو او نورو ترتیباتو شاوخوا 40 میلیونه ډالر لګولي، خو د هندوستان د نه ګډون له امله او په دوبۍ کې د ځینو لوبو ترسره کېدو دغه هیواد له مالي زیانونو سره مخ کړی. پر دې سربیره د پاکستان امنیتي ستونزې او نندارچیانو د ورتګ محدودیتونه د دې سیالیو خوند لا پیکه کړی. د چمپئن ټرافۍ او ورته نورو سترو سیالیو کوربتوب لپاره ICC ځینې شرایط ټاکلي چې د لوبغاړو امنیت، د مینوالو لپاره اسانتیاوې او د ویزو ورکړه پکې شامل ده. افغان مینوال له ویزو تر ټکټونو پورې له ستونزو سره مخ دي. افغان لوبډله چې د چمپئن ټرافۍ په سیالیو کې ګډون کوي، د خپلو زرګونو مینوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ګڼ افغان مینوال چې غوښتل یې د خپلې لوبډلې د سیالیو ننداره وکړي، د پاکستان لخوا د ویزو د محدودیتونو له امله محروم شوي دي. په پاکستان کې میشت افغان مینوالو د کونړ TV سره د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د پاکستان ویزه یې په 800 ډالر ترلاسه کړي، چې دا د هیڅ ګاونډي هیواد د اصولو سره برابر نه ده.
باوجود د دې چې ویزه یې اغوستې بیا هم لوبغالي ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ته ویل شوي که ټکټ غواړي نو باید یو پاکستانی د اغوستلو لپاره ورسره لاړ شي. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده 2015 چمپیون ټرافي شروع ده. په دغه لړۍ کې زه هم د کونړ ولایت څخه راغلی وم پاکستان ته. پاکستان کې دلته ویزې مشکل او ډېر مشکل اوله کې د ویزې مشکل د ویزه چې ترلاسه کړله نو د هغه نه بعد زه رالم ډېر په مشکل دلته په پاسپورټ باندې د ټیکټ نه ورکوي ډېر مشکل سره ورکوي او خلکو ته ورکوي چې څوک واسطه لري او ډېر دغه لري. نو ما هم دلته یو پنجابي ملګری پیدا کو هغه نه مې هغه سره مې معلومات وکړه او دغه ټیکټ مې پر واغستو. نو زما د ټولو هغه چارواکو څخه هیله ده چې په دغه خبره باندې کار وکړي او زموږ افغانانو ته دغه اسانتیاوې برابر کړي. والسلام. سلامونه او نیکې هیلې د کونړ ټي وي ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. په دې هیله چې روغ او جوړ صحتمند یاستئ. زه دلته راغلی ما پاکستان ته او ویزه مې ډېر په مشکلاتو سره واخیستله. هلته تقریبا په $800 باندې ویزه واخیسته رالم افغانستان او اسټرالیا میشت ته مجلس سپورټ وکړم افغانستان کې انتظار کوم. خو متاسفانه چې پاکستان ته چې کله رالم هلته موږ ته ټکټونه نه راکوي چې پاسپورټ باندې ټکټ نه کېږي. لاړ شي تاسو یو پنجابي یا پاکستاني ملګری راولئ چې هغه له ضمانت څخه ټکټ دله راواخلي. نو ډېر سرګردان لالهانده وګرځېدو خو حتی چې یو کس مو پیدا کړو هلته پیسې مې ورله ورکړلې او راغلې ما د ټکټ ته راواغوستو. ډېر داسې ملګري دي چې راغلي افغانستان نه او څوک نه پېژني پاکستاني ملګري چې هغو له ټکټ راواخلي او اوس مو پاتې دي چې په تمه باندې داسې ټکټونه ته نه میلاویږي. یوازې دا نه بلکې هغه افغانان چې له افغانستانه یې غوښتل پاکستان ته د لوبو نندارې ته لاړ شي د ویزو د سختو شرایطو له امله پاتې شوي دي. دوی چې څو ځلې ویزو ته اپلای کړي د ویزو پیس یې اغوستل شوی خو ویزې یې رد شوي دي. او زموږ هېواد پکې هلته لوبېږي زموږ هېوادوال او موږ د دې مینهوال یو او زموږ ګاونډي هېواد هم دی. نو زموږ دا درېیم ځل دی چې موږ کوشش کوو هڅه هم کوله چې ټرافي ته لاړ شو او خپل ټیم هلته سپورټ کړو. خو بدبختانه چې دا درېیم ځل دی زموږ ویزې کېږي او ردېږي. علت یې نامعلوم دی. هر څه ورته ډاکومنټس هم ته ښه برابر کړي دي خو نه پوهېږو چې دا ولې داسې کوي. نو په دې هیله چې په ویزو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ خپل افغان کرکټ د نړیوال شهرت په لور. افغانستان چې په کرکټ کې په لنډ وخت کې ستر پرمختګ کړی اوس د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره سیالي کوي. افغان لوبغاړو نه یوازې دا چې په نړیوال کرکټ کې ځان مطرح کړی بلکې د نړۍ ستر لیګونه د افغان ستورو پر برکت لا خوندور شوي دي. د افغان لوبډلې د سیالیو پر مهال افغانستان، پاکستان، عربي هیوادونه او اروپا کې زرګونه مینوال هڅه کوي چې د خپلې لوبډلې د ملاتړ لپاره لوبغالي ته ځانونه ورسوي. پاکستان افغان مینوالو ته محدودیتونه لګولي. نه یوازې د افغانستان دننه مینوال بلکې د اروپایي هیوادونو کې میشت افغانان هم چې غوښتل یې د خپلې لوبډلې ملاتړ ته پاکستان ته لاړ شي د پاکستان لخوا محدودیتونو سره مخ شوي دي. اروپا میشت ځینې افغان خبریالان چې د زرګونه افغان مینوالو شکایتونه یې ترلاسه کړي کونړ ټي وي ته وویل پاکستان تل له افغانانو سره د مور او میره چلند کړی. په خاص ډول د ویزو د ورکړې پر مهال د هر کال میلیاردونه افغانۍ عاید پرته له دې چې ویزې ورکړي د افغانانو له جیبونو باسي. دا خو معمول ده چې له تېرو څو کالونو نه په دې خوا د پاکستان ویزې په ډېره سخته باندې اخیستل کېږي. یعنې نورمال ویزې که څوک ثبت نام وکړي که چا 15 وارې 10 وارې ثبت نام کړی نو کېدای شي یو ځل نیم راغلي. باقي ټول خلک چې پاکستان ته ځي راځي هغوی پیسې ورکوي په $1500 نه نیول د تر $1,500 پورې مختلف ډوله ویزې دي چې ترلاسه کوي. نو کېدای شي ډېر افغانان هم د دې لوبو لپاره ویزې ترلاسه کړي وي. یو مشخص میکانیزم د دې لپاره پکار و چې افغان اوسنی حکومت او دغه راز کرکټ بورډ د پاکستان حکومت او کرکټ بورډ په دې تړاو باندې د حد اقل دغه میاشتې لپاره یا د چمپیونز ټرافۍ لپاره یو سکیجول اعلان کړی وی چې له طریقې افغانانو ته پاکستان ته نسبت نور هیوادونو ته افغانستان ډېر نږدې و او تمه دا وه چې په دغه سیالیو کې به افغان مینوال
پاکستان د خپل لوبډله په تشویق کې د خپل لوبډلې تشویق کې برخه اخلي. پاکستان د مور او مېرې چلند وکړ، افغانانو ته ویزې ورنه کړې، ډېر رسنۍ ریپورټونه ور باندې وکړه، افغانانو په سوشل میډیا کې غږونه پورته کړل چې موږ ته باید ویزې راکړل شي د خپل لوبډلې تشویق ته ورسو. تاسو د افغانستان لومړۍ لوبه ولیده چې د افریقا سره په سیالۍ کې د ګوتو په شمېر مینوال راغلي وو. هغه مینوال چې هغوی ویزې ترلاسه کړې وي په یو ډول او بل ډول باندې ځانونه تر میدانه ورسول، بیا هم ورته دوی ټکټونه نه ورکول چې ته باید یو پاکستانی له ځان سره راوړې. د اتلانو جام یا د چمپیونز ټرافي سیالۍ چې کوم په پاکستان کې اوس ترسره کیږي، ډېری افغانانو دا شکایتونه او دا ستونزه لري چې دوی د پاکستان ویزې هم ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ ځینې نور اروپایي او د خلیجي هیوادونو غوښتل چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د ملاتړ لپاره لاړ شي، خو بدبختانه دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې او حتی ځینو ته ویزې نه دي ورکول شوي. دا هغه څه دي چې یو ډول د افغانانو سره ظلم دی. دې ته نو په دې کې د کرکټ بند هم دا و چې د افغانانو لپاره باید د ویزو برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې وي تر څو دوی د نږدې په میدان کې افغان لوبغاړي تشویق کړی وي. ځکه زرګونه مینوال لا هم په دې تمه وو چې دوی به لاړ شي پاکستان ته، هلته به افغان لوبډله تشویق کړي. نو کرکټ بورډ ته پکار دی چې ځکه چې لا هم د افغانستان نورو لوبې شته او دغه ستونزه زر تر زره د هندوستان غچ له افغان مینوالو اخلي. ځینې کارپوهان باور لري چې پاکستان د افغان مینوالو پر وړاندې د دې سختو شرایطو تر شا یو مشخص ادب لري. د دوی په وینا دا امکان لري چې پاکستان دا پریکړه ځکه کړې چې د هندوستان لوبډلې د سیالیو لپاره پاکستان ته نه راتلله. که هند د چمپیون ټرافي سیالیو ته پاکستان ته راغلی وی نو امکان درلودو چې پاکستان به د نورو مینوالو ترڅنګ افغان مینوالو ته هم د ویزو اسانتیاوې برابرې کړې وې. چمپیون ټرافي یا د اتلانو جام سیالۍ چې پاکستان یې کوربتوب دی، د نړیوالو ستونزو د هندوستان نه ګډون، د امنیتي اندېښنو او د مینوالو د محدودیتونو له امله له ګڼو جنجالونو سره مخ شوی دی. افغان مینوال چې د خپلې لوبډلې د تشویق لپاره یې ډېرې هیلې درلودې، د ویزو ټکټونو او د پاکستان د سختو شرایطو له امله ناهیلې شوي دي. د نړیوال کرکټ شورا ICC باید دې موضوع ته جدي ارزونه وکړي تر څو کرکټ د سیاست قرباني نشي او د ټولو هیوادونو مینوال یو شان حقوق ولري.